اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله د وکي چې ټول روغ وي، جوړ وي، خوشحال وي، په خیر وي. ملګرو د څه مهم خبرې وي، یعنی په هغه کې اول که مونږ ذکر کوو د اختر ناول هم د ډیر وخت نه په چمن کې یو احتجاجي غونډه ناسته وه. د هغې مطالبه د هغې ګیټ په خلاصول او داسې خلاصول رایټ ټو ایزمنټ اف مومنټ چې کوم و چې دوی ته هلته په تګ راتګ کې مشکلات نه وي. نو په دې حواله سره هلته درنه وه، ډېر اوږد غی وشو په باندې. او بیا د دغې درنې په هکله یعنی که موږ ووینو چې د ریاست څخه و ریسپانس و هغه ډېر زیات منفي و. یو ځل دا وویلل شول چې دغه ګیټ ځکه نه خلاصوو چې په دې باندې ترهاګر بیا ځي راځي. اول خو دا خبره ثابته ده چې ترهاګرو ته دوی چې دوی کوم خلکو ته ترهاګر وایي هغه ته دوی لارې خلاصې کړې هم دي او نورو ځایونو کې چې کوم ځای کې باړ دی هغه ځای کې خلاصې وي. خو بیا کوېسچن دا پیدا کېږي هم چې اوس خو ګیټ بند دی، نو د په چمن کې چې کوم غه وشوله دماکه، نو دا ترهاګر د کوم ځای نه راغلل. بیا دا په چمن کې په اختر نه هم 2 ورځې اول حمله ریاست لخوا وشوله، اوس هم پرون یو دماکه وشوله. هر کله چې هلته یعنی ولسونه د څه مطالبه شروع کړي، د دوی غږ راپورته شي، نو په هغې باندې دلته بیا حملې شروع شي. د چمن ګیټ په حواله سره د انګریز د پیرنګي د دور موږ بار ذکر کوو، معاهده ده چې هلته کوم لوکل خلک دي بغیر ویزا بغیر پاسپورت تللی او راتلی شي. هغه خلک کاروبار کوي هلته، یعنی یو لغړیان اتحاد دی، انجمن تجران دی، آل پارټیز دی، پی ټي ایم دی. چې کوم لغړیان اتحاد دی، لغړ مطلب سی غریبانو ته هیڅ نه دی ورپاتې. نو لغړیان اتحاد چې کوم دی غریب خلک دي، بس په اوژه باندې په پلګډۍ شي، په بل شي کښې څه سامان یوسه د چا په کرایه باندې راوړه، په دې باندې خپل پیسې خپل ګه دومره جوړ کړي. د هغو لارې بندول یا انجمن تاجرانو چې کوم هلته خلک دي ژوند کوي په کاروبار باندې، د هغو لارې بندول یا عام ولس چې څومره هم د هغه د کومې پارټۍ ده د هغو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. په مشکلات د پاسه دوی غریبانانو خپل احتجاج کوو او په دې احتجاجونو کې دومره مجبور کړل چې آخر کر دوی باندې ډزې هم وشي، فایرینګ وشو. هغه خو دوی په څه نه څه درنه پې ملتوي کړله، خو د درنې په ملتوي کولو کې هم دوی بیا اعلان وکړ چې یعنې زموږ درنه صرف ملتوي دی، موږ به بیا شروع کوو. بیا دلته دماکه په چمن کې وشوله. دا ټول دلته یعنې د عامو خلکو چې کوم د روزګار مسله ده چې هغه د دوی کشي. په دې کې اوس یعنی مسله دا راځي هم چې دوی بارډر هلته قمردین کې خلاصوي، نو په هغه کې د دوی نظام چې کوم وي د دوی سره ټیکس او دغه حساب کتاب زیات پرې راځي او په هغې کې هغه معاهده هم نه ده موجوده. نو هغه که چیرې جوړ شي بیا به دا ځای دوی بند کړي. په څه طریقه دوی د دغې لارې بند کولو او د دغې کوششونه یو قسم شروع دي. په دې حواله سره یعنی په بله ورځ چې کومه پرون چې کومه دماکه وشوله، په دې کې هم عام ولسي وګړي ماشومان هم موږ ولیدل چې هغه په شغه شول. دا د ټولو پښتنو شریک درد دی، شریک غم دی. په دې حواله سره ورسره که تاسو یعنی ټولو پښتنو ته به تقریبا اندازه وي چې کله پاکستان آزاد شو په 1948 کې په 12 اګست په بابړه کې په یو جلوس باندې یعنی لکه څنګه چې تر اوسه پورې په د جلسې جلوسونو پښتنو باندې فایرینګونه کېږي روان دي، داسې په ایک وخت کې هم دوی دلته د خدایي خدمتګارانو باندې یو حمله وکړله. د دوی پر امن جلسه وه، هغه ټول عمر پر امن پاتې شوي دي، د عدم تشدد په لار روان وو. نو په ایږي ځای کې دغه حالات وو چې پاکستان نوی جوړ شوی و. دلته د ډاکټر خان حکومت و، د باچا خان ورور و، دوی یې نیولي وو. باچا خان د په جیر کې و، هغې په خلاف یو احتجاج کېدو. هغه احتجاج هغه جلسه ته خلک را روان وو په هغې. نو په هغه کې په سلګونو کسان دوی شهیدان کړل، په زرګونو یې زخمیان کړل. دغه ټول واقعیات چې هغې وخت نه لګیا دي چې کله دا ریاست جوړ دی، نو تر اوسه پورې دوام لري. ملګرو د ډېر وخت نه ټارګټ کیلینګ هم لګیا دی په باجوړ کې. اوس ورځ اول هم
بلکې په باجوړ کې هفته کې یو نیم ټارګټ کیلینګ خامخا کیږي. بله خوا هلته چې کوم څه پی ټي ایم دی یا نور غدي هغه ښکاره ویني چې دلته د ټوپکو سره خلک ګرځي، هغه کولام یعنې د حکومت سرپرستي ورته حاصله ده. او څوک هم چې د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کوي هغه بیا دلته میجران ورته کېنولي دي او هغه یې د دمکې ورکوي، وژني، وهي. نو په دې باندې عام خلک هغه د عامو خلکو چې کومه یعنې جلسې جلوس اس د غږ پورته کولو هم یو غدی هغه هم کوي. لینډ ماینز واقعیات وګورئ هغه هم ښه په تیزي سره روان دي او اوس هم په د اوس هفته کې هم شوي. ملګرو سبا 12 اګست ته د حنیف پشتین پیشي هم ده. نو په دې حواله سره د سبا 12 اګست تبا پی ټی ایم ملګري اول په هر ځای کې خپل غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د بابړې یاد هم ولمانځه شي او په دې نه پس په دوی احتجاج وکړي. په دې کې به دغه مطالبې دوی پیش کړي د ولس لخوا چې د چمن کومې د الته د اتحاد د سیاسي اتحاد یا ارته چې کومه لغړی اتحاد یا انجمن تجران د پی ټی ایم هغه چې کومې مطالبې دي الته د بارډر په حواله سره چې هر وخت ورسره منل شوي هم دي هغه د زر تر زره اپلای شي او دا بارډر د داسې خلاص شي لکه د کورونا وبا نه اول چې د خلاصو خلک په تلل راتلل. نو په دې حواله سره دا مطالبه به کوي. دومه مطالبه به دا کوي چې دلته کومې دماکه وشوه یا په دې نه اول په عام ولس باندې کوم فایرینګ وشو دغه د جوډیشل کمیشن جوړ شي د دې دپاره تحقیقات دپاره. بله مطالبه به په دې احتجاجونو کې دغه وشي هم چې حنیف پشتین دې زر تر زره راخلاص کړي شي او دا مطالبه به هم وشي چې په پښتونخوا وطن کې هغه که باجوړ دی که وزیرستان دی که بل ځای دی په دې کې چې کوم ټارګټ کیلینګ روان دی یا لینډ ماینز دي د لرې کړل شي دغه ماحول د پښتنو ته نه خرابول کیږي. د دغې د ولس د دغې وطن د دغې غم دپاره د دغې وطن د دغې غږ دپاره به سبا ملګري د ټول ولس نه خواست وکړي چې هغه راوځي. خو چې کله هم ملګري یا غونډه کوي یا احتجاج کوي په هغې کې د یو خیال ضرور وساتي چې دوی د ماسکونه هم اغوندي او ورسره د دوی فاصله هم ساتي ځکه هم چې دا وبایي مرض لا پوره کمپلیټ نه دی ختم شوی. نو په دې حواله سره احتیاط ضروری دی. ملګرو دې نه علاوه نورې هم چې دلته کومې مسلې یا د شعاب خټک په حواله سره مسله راوچتېږي په هغې کې خو ښه دی چې څومره هم د پښتنو علما دي هغو خپل دریځ ډېر مثبت دریځ او ډېر ښکلی دریځ چې دی دلته د پښتنو خدمت کوي. نو په ده باندې کله د کوپر فتوې لګوه کله د بل فتوې لګوه کله د بل فتوې نو هغه علما ورته کلیر کړله چې داسې فتوې د څوک نه لګوي او نه یې څوک لګولی شي نه په پښتونخوا وطن کې داسې فتوې غاکېږي. بله خبره په نورو علاقو کې هم په مختلف لکه په سوات کې ملګري په یعنې چې تا د پی ټي ایم ملاتړ ولې وکړه یو بله دا تنګول کېږي. خو زه وایم چې چېرته هم ملګري تنګوي په هغې د ملګري ټول راپاسي. نو ملګرو سبا احتجاج کې به دغه مطالبې وي او اول به غونډې وکړئ او په کوم ځایون کې چونکې د بابړې په حواله سره عوامي نیشنل ګوند هم په چارسده کې یا پېښور کې دوی غونډې لري نو ملګري دې بیا کوشش وکړي چې په کوم ځای کې د دوی غونډې وي هلته د دوی غونډې کې شریک شي او د دوی د پروګرام مطابق دې شرکت پکې وکړي. او کوم ځایون کې چې نه وي یعنې په چارسده کې خو ما په خیال سره دوی هلته لوکل غږ شته دی په پېښور کې کیدی شي وي خو په کوم ځایون کې چې نه وي په ډېرو ښارونو کې نه دي هلته د بابړې په حواله سره غونډې د دوی په یاد کې او د واقعیت زموږ تاریخ دی زموږ د خاورې شهیدان دي هغه د دغې خاورې د دغې وطن دپاره یو سوچ فکر هغو خلکو لرلو ځکه دوی شهیدان کړل شول ځکه د دوی په سترګو کې ازغي وو. نو ملګرو په دې حواله سره اول لږ غونډې چې هغه یادغه شي په هغې نه پس احتجاج د چمن د مطالباتو په حق کې او هلته چې کوم ظلم شوی دی د هغې ظلم په مخالفت کې چې هغې ته د کمیشن جوړ شي جوډیشل او ورسره د حنیف پشتین د خلاصون دپاره غږ د لینډ ماینز او ټارګټ کیلینګ په مخالفت کې غږ. خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره تل آباد اوسئ. مننه.